سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين. صدر محترم ومكرم صاحب طریقت ورہبر شریعت حضرت سیدنا حضرت قبلہ سید عبید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم وفیوزہم علینا وعلیکم. مہمان خصوصی صاحب طریقت ورہبر شریعت عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ سید عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم وفیوزہم. عالم بے بدل و بے نظیر عزت مآب علی جناب علامہ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم. عزت مآب علی جناب حضرت علامہ مولانا محمد فہیم جان صاحب. گنشمیر علماء کرام زما برادر محترم و مکرم متردیر رانزدی مداح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نواب خان صاحب دامت برکاتہ. او د دې سیمې ښکلی نعتګو شاعر
چې د دوی یو ناز شریف ما ویلی دی په یوټیوب باندې او کم از کم 15 لکو خلکو به کتلی. نو مثلا زما ملاقات مو شو، حکیم محمد رشید صاحب مو ملاقات شو. دا old is gold انګریزان لیکل نه شي. old is دا سره زردا دي. ماسٹر عظیم خان صاحب کال 12 میاشتې د دې محفل په تصور کې وي. سبحان الله ماشاءالله. چې یو انسان سوچ دا وي چې یاره تنخواه واخلم نو اکثر د خپلو بچو غم ورسره او د هر څه نه ماورا عقاید و جهان د محفل میلاد د پاره د خپل تنخواه نه پیسې جدا کړي. آمین. او کال 12 میاشتې د چې کال 12 میاشتې شون په تصور کې د تصور کونین دا محفل وی او چې نامه عظیم خان نو کارونه عظیم وی. د یو عظیم پیغمبر محفل جوړ کړی دی. وګوره څومره ښایسته خلک ول راغلی دی د سرور کونین په محبت کې. د اکبر پوری دا سیمه چې د پدې د سیدنا حضرت قبلہ ولی کامل شیخ الکل داتای سرحد اخون پجو سرکار رحمت الله تعالی علیه یو کامل توجه ده او دغه دربار ولایت کې ډېر نقد سودا ملاويږي خو یقین غواړي ګوره خبره د یقین ده. زه ته یو ځل په خپل کې لوړېدلې مو کار برابر کړی دی. سبحان الله. او زه هغه بچی مو سره ناستي دا سیمه دی په الله خاده و باد ولدي. زه د محمد فهیم جان صاحب مولانا خپل شي دا خبره مکوې کده چا یقین وی راشي وګورئ مدرسه وګورئ لنګر وګورئ دې خبر ته څه ضرورت نشته دی. دا داسې پاک خاندان دی دا دومره لوی خاندان چې په دې د چا باور نه دی هغه به ایمان کې کمی وي چې بالکل چنده درنه کې چې په دې درکې مقصد د خدای رضا ده. دا محمد فهیم جان ته به چې شپېته حافظان شپېته حافظان دي دا شپېته مدرسې دي. دا شپېته مدرسې کنده کې چې د مدرسې محتمي دا په ټیم کې د مدرسې حافظ وو خو شپېته دی وی خو چې ګلونه وی د یو انسان عقیده جوړ شي او راه راست راشي په مقدس مکه باندې چې دا هر څه د خدای په نوم خیرات کې نو دغه اجر ته نه رسي چې د یو انسان اصلاح په باندې وشي. نو د دې مدارس سره او د بشاسه دي مدرسې سره کامل محبت لري. او ځکه کله خبره کوم چې نسوار یو ورځ امکان نشو د نسواری نه او مسته قضا کیږي روزه ته پاتې کیږي. نزه دا اکثر د خپل ما تر اوسه پورې بچا سي مونږ تکړه خلک دي. زه تاسو ته خبرو کوم چې کال کې تاسو د میاشتې کم از کم چې دو دړې غوخه خوري سیر پکې کم خوري د غسیر پیسې د مدرسې لور کوي بس کار برابر دی. په خوده یقین وکي دا دوم د پر ډېر لوی د پیغور خبره ده. هایر سیکنډری د پاره چندن غوښته کیږي کالج د پاره چندن غوښته کیږي پرایمری د پاره چندن غوښته کیږي او کوڅه په کوڅه आवाजونه کیږي چې مدرسه جوړیږي. زمون رب چې دغه دومره غیرتی دی هغه دومره غیرتی دی دومره
دمو استاد خدا ایمان دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډه مبارک خوځولې وي نو دا سمکه به د سلو شوی وکنه جواب را نغی واوی مبارکم چندی غفتی دی او په دې چندو غختو کې دی چې دی کې آخرت ګټلې کیږي عام سړی دی په یو بنگلا باندې 2 ارب روپۍ لګي اخو د بادشاہانو بادشاہ دی غسر څه کمې دی خو زما استاد ایمان په باندې ګوري چې دا سړی څه کوي بهر حال د دې مدرسو سره مکمل تعاون کوي مکمل تعاون دا استاد سره ډېر لوی احسان او کرم نوازي وي یو کر درود شریف وایي اللہ جل جلالہ قرآن مجید کی فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین گوری دا کم خلق چې سبحان الله وی د دې ایمان ته تازگی ملو شي دا دې ځکه دا یو دم د خلینې سبحان الله आवाज پورته شي زړه چې خوشاله شي سبحان الله ویل شي سبحان الله خو سره چې زړه ته قرار ملو شي او قران کریم زموږ استاد زړه قرار دی قرار الا بذکر الله تطمئن القلوب او قرآن چې دې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن چې لولي زړه ته آرام او سکون ملاويږي مولانا ذوالجلال فرمایي وما ارسلناک اے زما محبوبات مونږ نه لګلې دلته ما چې کوم دې ته ما حجازیه وایي ما په قران کریم کې په ډېر شکلونو کې راغلي دي یو مای کافه دی یو مای مدت دی یو مای موصوله دی یو مای استفهامیه دی یو مای زائده دی او دا ما چې دی دا ما الحجازیه دا د پاره د نفي راځي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے زما محبوبا تمونگنے لے گلیں الا سوا دیوی خبرنا رحمت للعالمین قرآن سمرا خوگ لگی جی سڑی پیدا سڑا را غڑ شی اے زما محبوبات مونگنی لے گلے مگر مونگ دا عالمین دا پار رحمت لے گلے عالمین دا عالم جمع دا ما سوا دا اللہ رب الجلال دا ذاتنا چھ مولا رب الجلال دا سمر کائنات پیدا کرے خواہ کا عالم سماوات دے من جملت ہاغ عالمیننا کہا عالم شہادت دی چاگیت عالم دنیا ویلشی خواہ کا عالم برزخ دے خواہ کا عالم آخرت دے ددی سلور عالم زرد سرور کنن دی رواسط دا تمنگنی لے گلے اللہ رحمت للعالمین دا عالمین دا پارمون رحمت لے گلے عالمین کی ہر سنگ مخلوق را دی دا فرشتو خپل زبان دے دا انسانانو بیا پیدا انسانانو کی دا ہر انسان خپل زبان دے بیا پدے پاکستان کی جی کمی صوبی دی دا ہری صوبی خپل زبان دے
یورپ کے 13 ملکونه داسې دي د هر چا خپل زبان دی او د مدینه منورې جانان د عالمین د پار رحمت راغلی اوس ته پښتو کې وې محبوب استان لوګیشم وای کنه داسې ته جی مونږ وایو که محبوب استان لوګیشم اوس یو ډاکټر دی دی اکبر پوری تراغه هغه نه په پښتو پويږي نه پردو پويږي نه پنکو پويږي چې انګريزي زبان لراول په انګريزي هم نه پويږي چې جاپاني زبان لراول په هم نه پويږي نو ماته دا وې دا ډاکټر ته کې د چا علاج کول شي आवाज را نه غي ولې هغه په زبان پويږي نه دې معاشري لا هغه ډاکټر پکاره چې په جبه خو پويږي کنه اس کائنات د عالمینو د پاره قید جهان رحمت راغله دي نو دې رحمت کې بدا ماده وی چې په عالمینو کې څومره زبانونه استعماليږي دې بد هر چا په زبان پويږي او کچره دې د هر چا په زبان پوي نشي بیا د حضور نه استفاده نه کیږي بیا د سرور کونین تاجدار حرم نه فایده نه غسته کیږي د دنیا بیا څوک فیضیاب کې دې نشي نو تاجدار حرم احمد مجتبی د هر انسان په شبه پويږي او د دې لپاره لوی دلیل دی چې کم محبوب چې د حنانه په شبه پويږي کم محبوب چې د حنانه په شبه پويږي کم محبوب چې د ابو جهل په لاس کې د کانو په شبه پويږي کم محبوب چې د یعفور په ژبه پوهیږي کم محبوب چې د ونو بوټو د هر سیس په زبان پوهیږي نو دا زموږ ایمان دی چې د خپل عاشق په زبان هم پوهیږي د شفا شریف کی قاضی عیاض رحمت الله تعالی علیه یو خبر دی کی بادشاہ سے رسول الله مبارک له یو ملما راغی چې ملما راغی نو هغه عبرانی زبان لوستل او راغی یو سړی سره ملو شه په دې مکه معظمه کې نو هغه سړی چې هغه يهودي نو هغه عبرانی زبان ورته عربي زبان ورته هغه راغی دی دغه ته وایي چې رد د الله د محبوب سلام لراغلی بشارت صفات کړی چې ډیر زیات خسته دی او ډیر زیات قدرمند دی ډیر زیات قدرمند او ډیر خسته اخلاق او خاوند دی دا يهودي ته اراده شي میلاو دي کمال یو د قوت داسې نشي چې زپ مخه ده چې دغه طرف ته لاړ نشي بیا خپل پویدو او په دې بوله چې ملما راغله په محبت ته نو زه به عقاید جهان لبوزم په عربی دې نه پويږي رسول الله مبارک په عبرانی نه پويږي زه په خپل کار وکاسم قاضی عیاض رحمت الله علیه فرمایي ملما را وستلو د سرور کونین د مدینه منورې د جانان مخته کینولو الله مسرد ما د حضور مخته کینوا عجیب بابا فرمائی صاحب جمال کی خو اللہ کاری جمال د مولا زد جمال د مولا سوکړم تعبیر یا نبی حضور سمرا خیسته دی اول حستا دا جوړیږي چې د رب نه تپوسو کې چې محبوب سمرا خیسته دی کله هغه نه بیا کتسم کی تراشی ها یا پاسمان کې تپوس کې جبرئیل علیہ السلام نه تپوس بکا دي چې حضور سمرا خیسته دی او چې هغه ته دم ذهن نه رسی د بیا د امینیه بین تپوس کې چې امینیه به ستا بشه سمرا خیسته دی او چې هغه نمبر رسول شي بیا صحابونه تپوس کې چې حضور سمرا خیسته دی صحابون صحابي معنی څه ده ملګری صحابي معنی څه ده د ملګری تپوس به د ملګری نه کې د ملګری تپوس به جی
د دشمن تپوس به د دشمن نه کی چې دا سړی څنګه دی څنګه نه دی د عقاید و جهان تپوس به د ابو جهل نه کې د عتبه او د شیبان به نه کې د سرور کونین تپوس به د صدیق اکبر نه کې چې یار څومره ښایسته دی اوس ګورې په دې دا تاسو چې ناسې په دې کې فرق پیدا شه چې د چا محبوب دی هغه حرکت کې راشي هغه سبحان الله وایي یو خبر راته وکم اسی خلکو خو ډېرې حربې استعمال کی کربوړې پیژنې نو خو به مې اورېدلې کربوړې نه که نه ګوره کیړې بېل شي د کربوړې بېل شي خیر دی خیر دی کربوړې چې دی دا د چپکلي نه ده چرمخکۍ چې ورته موږ وایو د دې په شکل وي خو رنګونه بدلوي په خبره پوه شئ نو د کربوړي وجلو کې ثواب دی که ګناه ده اواز رانغې ثواب دی ولې د څه کړي دي ولې د ده په پوکو وهلو د ابراهیم نمرود اور تېر شوی دی خو خپل ځان خو یې خولی دی دنیا ته خو ځان ښکاره کړی د ما ګوره دا کار دی ما ورته ورته تورانۍ وایو څوک ورته تورانه کوي څوک ورته تورانۍ وایي په دې مارغانو کې سار وختي د ټولو نه دغه مارغه په چغار راځي د ده نه وړاندې څوک په مارغانو کې څوک وړاندې شوي نه دي ګورئ ښه بچا صاحب د پښمني په ټیم کې اولنی اواز د الله د ذکر چې کوي هغه تورانۍ کوي اوس د رنګه توره ده لیکن د انسان زړه کې قدر لري نو د هغې په اوبو روړو د نمرود اور مړ شوی نه دی خو خپل محبت یې ښکاره کړی دی خپل محبت یې ښکاره کړی دی بلا تجبیب بلا تجبیب چې دا څلور کونج دنیا د کربوړو نه ډکه شي زما ستا د محبوب ذات ته هیڅ نقصان نشي رسولی هیڅ نقصان نشي رسولی مولا رب الجلال جل جلالو هغه سره واده کوي ورفعنا لك ذکرک دی عظیم خان صاحب دا ماسټر عظیم خان صاحب چې دا محفل جوړ کړی دی تاسو را جمع کړي جره مونږ حضور ښایسته کوو که ځان ښایسته کوو ځان ښایسته کوو او په هغې ښایستو کې یو ښایست دا دی په هغې حسن کې یو حسن دا دی چې د دې ځای نه ځئ ټول به بخلي واپس شوي اور گوری قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اگر سیاحین ملائک چی پس مکہ گرزی چی دا حضور مجلس لراغی اور دا قید و جہان مجلس اور دا اللہ دا ذکر مجلس ووری دا ام دا دی مجلس بطفیل دا فرشنا عرش دا لاری شی دا فرشنا دا قید و جہان اور اللہ پر ذکر کی کمال داری چی سڑے رو چھتائی اور اکثر دا خبر کوم چی دا سرور کونین محبت رخشو سڑے را پیدا کئی دا قید و جہان محبت پریوت سڑے رو چھتائی دا قید و جہان محبت یو ادنا سڑے چھدے اعلی مقام ترسی دا سڑے قید و جہان لرا وستا چرائے وسط دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم تشریف فرمارے عبرانی زبان کی اگر سڑے تھی یہودی تو ہوئی دا مکی موزوی وی سوائے بھئی خبر رہتا کوم یا سنگا وی دا خوڑیر زیاد خیستا دے اگر تو ہوئی دستر کو تے گورا مبارک چشمان سمرا خیستا دے او چې و خاندي دا خنده څومره ښایسته ده او څومره قدرمند دی څومره د مینې خاوند دی ګوره ما ته څومره په مینه مینه ګوري تاجدار حرم هغه یهودي نه تپوس وکړو وایي دی څه وایي وایي دی چې دا سړی مې خوښ نه شو ګوره دومره ارامي و ښه په خدای وایي چې دی وایي دا سړی مې خوښ نه شو وایي ښه دی دا وایي او یو دی دا وایي عقاید و جانو ته فرمایي کېنه هغه سره په عبراني زبان کې سرور کونین شروع شو سبحان الله تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفی جشن عید میلاد النبی
صاحبان مبارکان دا مې دې پورې وي چې پښتون د سرور کونې سره محبت کوي ولې حضور په دې محبت نه پوهیږي چې په هر زبان کې وي په هر رنگ کې وي په هر جامه کې وي او چا د الله د محبوب سره مینه کړې ده نو چونکې هغه رحمت للعالمین دی او دا یا ساتئ ته یو ګیلاس اوبه چې کوم دی په دریو کسانو نشي تقسیمولی چې یو لی ورکړي ابتي چې ما ته پکې یو بوټ پرېږده که داسې نه ده هغه درېم سره به غم پیدا شي که دې بوټ ګوټ واغځه بیا خو په قسم نشته یو د مدینې منورې جانان تاجدار حرم یو رضی د مسجد نبوي په دروازه کې ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما دے لوگی رئیسار کڑے دے لوگا پہ لگے دلے دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو مدینی منوری دا جانان دا جمعات نروت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دان صدقینولو د خیرات او د صدقې آیاتونه وته بیان کړي چې څو خیراتو کې دومره ثواب دی بیا وته احادیث بیان کړي الله په خپل اوګو غریب هغه ته د آیاتونه بیان کړي هغه ته ډېر خسته خواندي او تاسو د دې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی د قرآن کریم آیاتنا احادیث د سرور کونین د خیرات او د صدقې او د احسان کولو د نیکی کولو ولی اغم د مدینی منورې د جانان هغه صحابي دی چې په 1,00,000 صحابه کرامو کې ډېر احادیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت شوي دي جامع ازهر نه چې فارغ شي جامع ازهر نه چې فارغ ولکه سړی جامع ازهر نه فارغ دی او چې د سرور کونین د صفین فارغ شي دغه طالب علم ته وګوره دغه طالب اور می دا کته دا دیو صاحبی ابو نعیم رحمت الله علیه کتابونه ما زبراتی دي هغه کې دیو صحابي ذکر کوي و یا غیر ورځ د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره پترسته خان ملمش چاکرا چا روټي کړي و د شنوړی تی واغستا نو دغه صحابي صدیق اکبر ته فرمایي صاحب بولن وړي نو خوري وی ولی د خوراک کې زهر پراته دي خو زهر زر اثر نه کوي دا کوم وړي چې دی خوړه کدا تر هم غورځي دی په وجود کې دومره اثر پرې خو د چې 2 کاله پس بته د دې زهر د لاس امري الله اکبر دوړو ستاره ټي خړلې و 2 کاله پس په اق ورځ باندې صدیق اکبر هم دنیا نه سفر وکړ هغه صحابي وفات شو مکمل 2 کاله پس زم چې دغه خلکو د سوچ ته سره حیران شي چې د دې میډیکل ته سره حیران شي د دې زیرکوال ته سره حیران شي چې زهرم پیژني او اثرات پیژني چې اثر به څومره کوي عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغت احادیث وروي اغت نغلے ربان شلو سب قدر بچا سے ته چر بچا سے صدا کی ډیر ثواب دی او دې کی ډیر نه کیدا نو دومره په پیګه بچا سے کنه چې مولانا سے سواری کنه یار تاسو دا کنه په خبره پوه نشوي دما په خبره پوه نشوي صدیق اکبر سے بنی پوښوي عمر فاروق بنی پوښوي ودلته یو مسله ده شاخه دور ډیر د غربت هغه دور ډیر جی غربت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ اعلان تقریر کو ناس تو په منبر باندې دا قائد جهان په منبر رسول مجمل کې دلی وا پدې کې ملما راغی چې ملما راغی صدیق اکبر ته صاحب وی جی وګوره ته امیر المؤمنین حضرت هټلر نه راغله مس سبوینا صدیق اکبر سے وہ تو فرمل مساله دې صدا وې 3000 روپۍ قرض درا باندې داخل اصول غواړي او خیراتی به راکې قرض نه غواړي صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمل صبر کا
कलच मजलिस बरखाशनो मिलमे दल आजनबूनी उलूजान सरे रवान का दखोर दरवादी सर उधर वही सबर के जबर दकोमा लगला दजी द सिद्दीक अकबर आवाज पर कुलू वही मिल मदन नारादा चिसरी पकार विजान ले खर्च का मिलमा वही चिज दन नवरल मा द कोटी पगुट की ऊपर द लगी दिले वदागी शाद जनान नास्ती मात सिद्दीक अकबर पकूर की तुमर से पैदा न के माजाल खर्च करे तुमर में से पैदा न के माजाल खर्च करे वे ये बे बात रोस्तम अति चदा से गारू का मजमा खस्ता खबर तमन जपात चात बगक न के लाश उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तकीना वतवा सिद्दीक अकबर अली गलेमा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेलमान तरवान सी उस्मानी गनी से दरवाजे त नजदीश कोर न खबर राजी उस्मानी गनी से बचो तो वही बचे दुमरा इसराफ चिता सुजान त शोध में की थी पैजाम के पबल प्लेट के मजान त शात में की थी नो दर उठे सर पकार सी याम पई खोड़ले या मशाद दा दोसी दुना वाली खरी दुमरा इसराफ बेलो मई मा तर गम त देखो पखलू बचोरे से बन करे माल बसरा छी او पखलू बचो से लगी आली साहब कही माल बसरा की बहर हाल मावेरा शखबल गाड़ा आजाद का दरवाजा में उठा कोला उस्मानी गनी रजी अल्लाह तआला हो रहा बहर सुभान अल्लाह है और दा हग सहाबी ने जे दन हुजूर हया कोला अल्लाह अकबर दन बसरवर कौनैन हया कोला द हया घर दे जी द आसमान फरिश्तों बते हया कोला उस्मानी गनी से इंतजार सर केनोलम कोरता चनौती यो मजमा राडा ककड़ी द कजूरु नखला पखला यो जाम की शोददी पबल की दगदी शादी रोटी दा तरकारी दा और यो मजमा कजूरी दी मैं खता संग चलो शो बच्चों सर चे कम दे पर दो खबरों बाने कुछ या बशात खरे या पई खरे और मैं ते साहिब पर दिन में कोई कचदा मा स खबर वो दा सम सलावा वे साहिब अगल द हिसाब तक कोम चे दा के बरा सर हिसाब की दा ओस कम कार कोम त दी मा सर हिसाब लिखीगी सुभान अल्लाह चे पखपले खरम तो बच्चों खरम द दी मा सर हिसाब दे और चे कल दा अल्लाह द मोहब्बत खबर आराशी जजी हिसाब न कोम खलक बाबा ने दी वीरी खुदाय सुशु आगा खुली खलक प ज़ाहिर और प बातिन स्पिन जिली खलक इस खंदा में ददे खल्क सर निशी जड़वी में हग तिली खलक द मदीने मनोवरे जानान रागे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाज दे लड़के सोच के सहाबों तक में कुरान और हदीस और हुजूर तबसवे मान सरवारी कौन है द मदीने मुनव्वरी जाना चिरा मखामशलो अराते वे अबू हुरैरा जोड़ो के शिवे बस खबर है राना खत्म का एक चोगे शिवे खोनी वे मश कुर्बान हो गए उसम हो गए मां राजरा पसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई जीजान सर रवान कम द आशिया बैद कोर नए प्याले की शोद पैरा वाखस्त लियो प्याले पैदी ताजदार हरम फरमाई मा सर राजा सुफील चिरागम पसुफबानी श्वेत सहाबा किराम तशरीफ फरमा दी बल रिवायत के अविया सहाबा किराम तशरीफ फरमा दी पई सुमर दी या प्याला पई दी द मदीने मुनव्वरे जानान पसिरा रवानिम ताजदार हरम सुफील रागे
मातो फरमाइल अबू हुरैरा दे सहाबी ले वर्क दे उसकी ऐसा हैरान क्यों मैं बच्चे बता दी उसकी बदल पार कार खामोशी करना वो यहाँ आ गया प्यार पयुस सरवर कोने फरमाइल और मुस्का सहाबी और मुस्किल हुजूर फरमाइल और मुस्का अबू हुरैरा फरमाइल ची सहाबी माल प्याला इरा कोल दोबारा मग शांद पयुन दकवा याले तो बोरम तीन खो गुतम न दे कम शवे बल सहाबी ले वर्का द्वयम न द्रयम ता सरोरम ना पिंजम ना लसम ता शपे दो सहाबे किराम दगा पयुस्कल बागी की कमेरा नगे बागी की कमेरा नगे सरवर कौनेम द मदीनी मुनव्वरी जानान मा तो फरमाइल सिद्दीक अबू हुरैरा तालिबान माडुशु साहबा माडुशु और या रसूल हुजूर फरमाइल सोख पाती शु बीमार जो कुछ या रसूल यो तासु यो ज़ैमा इमात हुजूर फरमाइल उस पे तखला केदा सुभान अल्लाह मादागीन पयो आगस्ती हुजूर फरमाइल अबू हुरैरा जान हो के प्रीन लगती लेकिन इखलास और सुभान अल्लाह वाले तवज्जो बगवाड़ मगलुनु मागोरे किताबुन दीर नदी कतिली उलमा सर में डेरा नास्तम न दकड़ी खुद ने कानु लमन में डेरा निवलेदा न किताबों से न आज़ों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा दयार पस्तुर्गो के असर दे कराते वक़्त दसरो जरो बशमा सुभान अल्लाह मदीने मुनव्वरी जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू हुरैरा से तो फरमाए उसका जान मोड़ खा भाई महबूब नूर से निश्ता मोड़शी और या रसूल अल्लाह मोड़शुम कार बराबर छो और अल्लाह महबूबा ताजदार हरम फरमाइल से माल रखा सुभान अल्लाह मदीने मुनव्वरी जानान ददरी गुटु नवागस्तल पई खत्म शमल कुल नौरादे औरई याद मदीने मुनव्वरी दे जानान दा जिसन लुगे शमा गरीब सड़े च पकम जा मुबूस की एमपीए में मैंने से पाके जा मुबूस की और सिचा जवाब रहा का खुदे दीदी नो दुनिया खैस्ता की आमीन पकम जा बचा से गरीब सड़े च पकम जा मुबूस की पागी वजीर आला उबस की दाजी डील वे सड़े दे जी खरकते कई कदा से ना दे जी खबर को मेरी रिश्तेदार है जान सरे ने प्रीति हाय हाय यो बुजुर्ग ला यो मालदार सड़े रागे चरागे से नक्शा तेरे यो मलंग और पसे बल रागे चरागे नु दा दना से यो शांतो बिल्कुल द्वारा के ने देते छे द्वारा के नास्त दा मालदार सड़े को खस्ता जामे चूली और अकबर चो खुदा से गरीब नादारा बोलो नशावा के नास्त न दे खान ते जामे रागोंडी की दे गरीब छोड़ी ने जी जामे रागोंडी की چې د بزرګ و تدا سي خیال شو چې دا سي وتوکتنو اوس ته خبر اوري بشي موسی عليه الصلاه والسلام یو ورځ په خپل دربار کې ناستو چرمخکې په چت روانه و داغه د بدن نه ګنګی را پرې وته
هغه د بدن نه ګنګیرا پرې وته موسی علی السلام دې مخه ته پرې وته خو جلالیو یا الله تعالی دې شي د پاره پیدا کړی دا رب العزالو فرمایي کلمه تمام اله نن ته پوزو کو ماده د شرم مخکې روزانه و چې د موسی علی السلام دې شي پیدا کړی دا کوم سړی هغه سړی یو په خبره پوه شو چې ګوره ته دې غریب سړی ته دومره کمزوري مګورا دا ټول د الله تقسیم دی کدا څنګه دی جی سليمان عليه السلام کا بادشاہ دی کنه ما د محبوب نو په 500 کال رستو جنت ته زی غریبانان به مخ کیږي مالداران به رستو دي چې غریبانان 500 کال مزیو کی خان سړی په دنیا کې یا 10 کال مزی کړی یا 50 کال شپته کال هغه د دنیا په مزو چرچو الته به غریب 500 کال مخ کې مزی کوي سبحان الله خدا نور به رسالت دي تاسو صبر وکړئ حساب کتاب کوو هرا دې ګلونو اورئ یو پیاله د آپس میں تو صحابہ کرام تقسیمیگی سرور کونین د مدینی منوری جانا سر سوار لسو صحابہ کرام دی اس صحابت گشول تعداد سمرہ دے یو ذل بیاتا پوس کو خیر دے تعداد سمرہ دے 1400 او چې چا جواب راکړه خدای جل جلاله دې 1400 پیره بیت الله شریف ته بوتلې کی امين بس چیزی اور راضی خوان کوي کنه الله دې زموږ بار بار نصیب کیږي امين دلته په صوفه باندې شپتا ویا کسان دي ال د جسوان له سودي او ته کیږي او الته یو پیاله یو بدی د مدینی منوره جانان پکې منګل کی خود لا مسجد نبوی کی شپته کسان پپیو مړیږي او الته د خیبر په مقبانی د مدینی منوره د جانان د کتبون چینی جاری شولې سوار لسو صحابه کرام په بو ماړ شولا کمال دے کرنے دے بچہ سے حضور شان دے کرنا قربان استاد سو نکل دے جن اللہ دیتی منگو تاسو قربان کی زیو عرض کو منجی داغ صحابوں کی چچا سر سور لئی یا غم پوبو مڑی شولی لوخی دا سفرم دو بو نڈک شول صحابہ کرام پوبو ماڑ شولی اور پیایو صحابی وی چھ دا خسوار لسو صحابہ کرامو کچرت یولاک افرادم مینو بب بیام کمی شوی نوی سبحان اللہ ہر امپیے تا خپل فنڈ ملاویگی اب خپل علاقہ کی کار کی کده بچہ علاقہ کی بم کئی ہر امینے تا خپل فنڈ ملاویگی راتا بروین سے تراش کم جا ولاڑی ہر امینے امپیے تا آغا ترہ توشا تیپ لگونے کنا لون خوانڈ را گئی لون خوانڈ سبحان اللہ انتا کنا دتا ٹیلیفون کو دا غریب بیزانا رسائی ٹھیک دے جی وزیر اعلیٰ تا دا صوبے فنڈ ملاوی کرے ٹول پاکستان آواز رانا گئے او چھ مانا سو جواب را کیا اگر دے مقصد دا مادی خبر مقصد تے زر اسوما وزیر اعلیٰ تا دا صوبے فنڈ ملاوی کرے ٹول پاکستان صرف دا صوبے فنڈ ملاوی اور عمران خان تا جی اگر آل نال دے اگر چی کم دے کے پاکستان کی تو اگر صرف پاکستان پورے با محدودی اگر شہن اللہ پاکستان فنڈشی ورکولے اگر تر آگے دے پورے دے تو خبر ابانے پونش ہے بلا تیبی سمم و سمم سرور کونین تا چی در حمد کم فن ملو شوے دے
अगर आवाज इंसान पोरे न सुभान अल्लाह वाए अगर आवाज पिरियानो पोरे न दे अगर आवाज मलाइको पोरे न दे अगर आवाज जनावरों पोरे न दे जिस सुबह रब लादाल फरमाई ज रब्बुल आलमीन जब सरवर कौने लदा से रहमत वरकोम जगब रहमतल लिल आलमीन भी हुजूर त रहमत चिकम फन मिलाओ दे आवाज दुनिया पूरे महदूद न दे आवाज दुनिया पूरे आलम बरज़ख पूरे महदूद न दे और बेबा के खैर क़यामत दे मैदान तो और कुजी को अल्तब लग यारो गुरु सुभान अल्लाह चल तैयार संग दे अल्त तो महबूब शान संग दे मौला रज़ुल जलाल जल्ल जलालुहु फरमाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सरवारे कौनें द मदीने मुनव्वरे द जालान दरबार ते जिब्रील अलैहिस्सलाम रादी महबूबा द कोई काफ दखर पलमल की मियो फरिश्ता उलिदला वज़रे बदन पूरी नवी दाल्ला महबूबा अल्लाह रब्बुल जलाल वाला आसमान की यौमन सबवर करो बुजुर्गों फरिश्ते बदनी पे एहतराम की वलारी दहे बद वजन बची फरिश्तों ते मखबर वालो पागई बर पैदल रात लल अल्लाह तुमरा लुड़ मकाम वर करो देखो काब दखर पल मन किन प्रतवा माते नारी बहली जिब्रीला माल लगराशा हुई चिजवरलम देर पहई सुरान केवा माते भी जिब्रीला यो कारा नशेरे दस्म की आसमान तरा प्रियोतीमा सरवारी कौने द मदीने मुनव्वरे जाना अल्लाह मकान तप सफर बांडित लुलो दमेराश पवा सरवरी कौने पासमान तीरे दलो जमा पतरब्बान हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ रोड़ लो जमा द बस तहमखिदा जमा द माहौल मखित सरवरी कौने ताजदार हरम गुज़रश पदगटे की दमाद अल्लाह महबूब तखियाल लो दासमानुन फरिश्ती व तब इस्तिकबाल की वलाड़ी यौज पासी दिले नहीं माँ व तखबल मनसब नरे प्रेखे बस सरवारे कौने जमाद ख्वान तिरशलो मौला रब्बुल जलाल दासमान नस्म की तरो उर्ज़ोलम जमा दुमराजी महबूब रा रवान दे जमा दुमराजी पैगंबर रा रवान